پښتو محاوره. سلام علیکم نیاز جانې، څنګه یې؟ کورنۍ دې ښه ده؟ شکر ښه یم. ته څنګه یې؟ زه هم ښه یم. ته په کوم ټولګی کې یې؟ زه په اووم ټولګي کې یم. ته په کوم ټولګي کې یې؟ زه په 10م ټولګی کې یم. ته څو کلنه یې؟ زه 12 کلنه یم. د کتاب لوستل خوښوې؟ او زه کتاب لوستل ډېر خوښوم، په ځانګړې توګه د افسانه‌ایي کتابونه یا هغه کتابونه چې خلک هڅوي. تاسو څو ژبو پوهیږئ؟ زه 6 ژبه پوهیږم. ته په کومو ژبه پوهیږې؟ زه هم 4 ژبه پوهیږم، لکه فارسی، انګلیسي، پښتو او لږ ترکی هم پوهیږم. تاسو کوریایي ژبه څنګه زده کړو؟ زه کوریایي ژبه له کوریایي سریالونو زده کړه مې ده. ته ولې د پښتو ژبه له زده کړې سره علاقه لرې؟ زه د پښتو زده کولو سره ډېره مینه لرم، ځکه زه پښتون یم خو په پښتو نه پوهیږم. آیا تاسو کولی شئ چې په انګلیسي خبرې وکړئ؟ هو، زما د انګلیسي کچه منځنۍ ده. زما یو له هیلو څخه دا دی چې زه غواړم ډېره ژبه زده کړم. ستاسو د خوښې موضوع څه ده؟ زما د خوښې موضوع په پښتو او انګلیسي ژبه او تاریخ ده. په راتلونکي کې کوم هیواد د سفر کول غواړې نیاز جانې؟ غواړم چې لندن ته ولاړ شم. ډېره ښه نیاز جانې، تاسو په انګلیسي هم پوهیږئ. تاسو هیڅکله وروسته پاتې نه کیږئ. هو، مننه ستاره جانې. ته کوم رنګ مو خوښیږي؟ هغه رنګونه چې زه یې خوښوم تور، ناک او نیلي دی. ښه چانس نیاز جانې، خدای په امان. په مخ دې ښه. مننه ستاره جانې، خدای په امان. په مخه دې ښه.